د الحجرات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 49مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 13 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر په مخ کې مو وړاندې کیږئ او له الله نه وویریږئ. الله د هر څه اوریدونکی او پوهیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای مؤمنانو خپل آواز د پیغمبر له آواز نه مه پورته کوئ او مو له پیغمبر سره په لوړه غږ خبرې کوئ لکه چې په خپلو منځو کې یو له بله سره کوئ. هسې نه چې ستاسې ټول کړه وړه ضایع شي او تاسې خبره هم ونه اوسئ. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کوم کسان چې د خدای د پیغمبر په وړاندې د غږېدلو په وخت کې خپل غږونه ټیټوي هغوی په حقیقت کې همغه کسان دي چې الله د هغوی زړونه د تقوا لپاره ازمویلي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او لوی اجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ای پیغمبره کوم کسان چې تا ته له حجرونو د باندې نارې وهي له هغو نه زیاتره ناپوهان دي. که هغوی ستا تر وتلو پورې صبر کړی وای نو د همغو لپاره بهتره وه. الله بخونکی او نهایت رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنانو کوم فاسق تاسې ته له کوم خبر سره راشي نو تاسې تحقیق وکړئ. هسې نه چې تاسې کومې ډلې ته په ناپوهۍ سره ضرر ورسوئ او بیا په خپلو کړو پښیمانه شئ. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. خو پوهیږئ چې ستاسې په منځ کې د الله پیغمبر موجود دی. که هغه په زیاترو چارو کې ستاسې خبره ومني نو تاسې به په خپله په ستونزو کې اخته شئ. خو الله تاسې ته د ایمان مینه درکړه او هغه یې ستاسې لپاره په زړه پورې وګرځاو او له کفر فسق او نافرمانۍ څخه یې تاسې کرکجن کړئ. همدغسې خلک د الله په فضل احسان سره پر سمه لاره دي او الله د علم او حکمت خاوند دی. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. او کله مؤمنانو څخه دوه ډلې په خپلو منځو کې په جنگ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړئ. بیا کله هغو نه یوه ډله پر بلې تیری وکړي نو له تیري کوونکي ډلې سره وجنګېږئ تر دې پورې چې هغوی د الله د حکم خواته راوګرځي. بیا کله چې هغوی راوګرځي نو د هغوی په منځ کې په عدل سره سوله وکړئ او انصاف وکړئ چې الله انصاف کوونکي خوښوي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مؤمنان خو یو د بل سره ورونه دي نو د خپلو ورونو په منځ کې مناسبات سم کړئ او له الله نه وویریږئ. هیله ده چې پر تاسې رحم وکړای شي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو نه د نارینه په نورو نارینهو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي. په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مو یو بل په بدو نومونو سره یادوئ. له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده. کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه راوان نه وړي هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي. تجسس مه کوئ او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي. آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ. له الله نه وویریږئ. الله ډېر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای خلکو مونږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ. دوی ته ووایه تاسې ایمان نه دی راوړی بلکې داسې ووایي چې مونږ اطاعت کوونکي شو.
ایمان لا تر اوسه ستاسې په زړونو کې داخل شوی نه دی که تاسې د الله او د هغه د پیغمبر فرمان برداري غوره کړئ نو هغه به ستاسې د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي په باوري ډول الله بخښونکی او مهربان دی إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپل مالونو او سرونو سره د الله په لار کې جهاد وکړ هغوی ریښتونی خلک دي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ای پیغمبره د ایمان دغه مدعیانو ته ووایه آیا تاسې الله ته د خپل دین خبر ورکوي په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ دوی ته ووایه د خپل اسلام احسان پر ما چوي بلکې الله پر تاسې احسان باروي چې هغه تاسې ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسې په رښتیا سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتونی یې. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله د ځمکې او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسې کوئ هغه د هغو ټولو لیدونکی دی.